الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ډیرو قدرمنو د پیغام چینل او ټیوي مستمعینو او مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د دې درسونو سلسله په یو کتاب کې چې الجزء العشر الاخیر تفسیر دی، او بیا په دې کې ویلیه احکام تهم المسلم، داسې محکام مسائل دي هغه د مؤمن مسلمان په ژوند کې یو اهم کردار ادا کوي پې، چې په دې سره الله سبحانه وتعالی رضا کیږي، او دا د جنت د حصول اسباب دي، او د جهنم نه د خلاصون ذرایع دي. نو په هغې کې سلسلهوار یو څو درسونه وو په مابین د دوه کسانو کې، چې دوه کسان وو، او یو دی متبع سنه او بل دی د دې مد مقابل چې په خرافاتو بدعاتو سر وي، یا په بل تعبیر د دوه کسانو په منځ کې د سوال او جواب حوار دی، او په دې سره یو په عبدالنبي باندې نومول شوی او نوم یې دی، او دا بل چې دی په عبدالله باندې نومول شوی او نوم یې دی. په دې وخت کې عبدالله هغه د ملګري ته وایي چې ته کوم آیتونه چې هغه ما تاسو ته واوروله، نو په هغې کې دا خبره ذکر ده چې اعتماد کول په انبیاو او یا په صالحینو او یا په ملائکو باندې دا خلاف د توحید دی، خلاف د توکل دی، بلکې که چیرته دغه انبیا، ملائکه، صالحین ته هغه مستقل وګڼې، په هغې سره ته استغاثه او مدد وغواړې، نو دا کفر دی، ناروا ده، حرام ده. دا خبره چې کله عبدالله وکړه، نو عبدالنبي ملګري په مقابل کې دا خبره او دا جواب کوي. هغه وایي چې ټیک ده، هغه خلک چې انبیاو ته آواز کوي یا ملائکو ته آواز کوي، نو په دې آواز کولو، مدد غوښتلو، استعانت طلبولو خو نه کافر کیږي، لیکن چې کافر کیږي هغه خلک
چې اوازونه کوي ملائکو ته، انبیاو ته، صالحینو ته، په دې اعتبار چې ملائکه بنات الله د الله لوڼې وګڼي، او یا مسیح ابن مریم عیسی علیه السلام نبی دی د انبیاو نه، هغه په دې حیثیت چې ابن الله وګڼي. او مونږ چې یو عبدالقادر جیلانی ته وایي چې اواز کوو، نو مونږ خو ابن الله هغه ته نه وایو. او دارنګه مونږ چې بیبي زینبې ته اواز کوو، هغه ته خو بنت الله نه وایو چې د الله لور ده. په دې وخت کې عبدالله دغه په جواب کې دا خبره ذکر کوي او وایي چې دغه نسبت د ولد الله ته دا کفر مستقل دی، ځکه الله سبحانه وتعالی هغه خو یو دی. په سورة اخلاص کې فرمایلی دی قل هو الله احد، ورته ووایه الله ایک ذات دی، تکی تنها دی. الله الصمد، الله بینیازه دی، چاته محتاج نه دی. لم یلد ولم یولد، الله نه څوک پیدا نه دی او نه د الله نه څوک پیدا دی او نه دی د چا نه پیدا دی. ځکه احد هغه چاته وایي چې د هغې نظیر نه وي، مثیل نه وي، مانند نه وي. او صمد هغه چاته وایي چې هغه مقصود وي، قصد شوی وي په حاجتونو کې او په حوائجو کې. نو څوک چې د دې خبرې نه انکار وکړي نو دا خو کافر کیږي، او څوک چې انکار وکړي نو دا خو په دې آیتونو باندې کافر کیږي چې الله ته لوڼې ثابت کی، الله ته بچی ثابت کی، الله ته داسې ناکاره نسبتونه وکړي. او حال دا چې الله سبحانه وتعالی بل ځای کې فرمایي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. الله سبحانه وتعالی بچی نه لري، زامن نه لري، دارنګه الله سبحانه وتعالی سره بل اله او معبود نشته. که چیرې دا خبره شي نو بیا به هر اله هغه خپل الوهیت چلی او خپل مرضی به چلی، او دا خو په دې طریقه خو نظام بیا نه چلیږي او یو د بل بیا به مقابله کوي. نو د دې وجې نه ګڼ الهه نشته. که اله وي نو یو اله دی، واحد او احد اله دی چې هغه الله سبحانه وتعالی هغه ذات دی. نو د دې وجې نه دا سوچ او دا خبره وای دا ستا صحیح نه ده. او په دې خبره باندې دلیل هغه دا چې هغه خلق چې کافر شوي دي او یا هغو ته د کفر نسبت شوی، هغه په بلنې د لاتو، د مناتو، د عزا، د هغه بوتانو په دې حیثیت هغو چغې نه دي وهلي چې دا من حیث بوتان دي، اصنام دي، جوسی دي، بلکې په دې حیثیت لات ته اواز کو چې هغه رجل صالح نیک انسان و. نو ایسته دوی خو هغه ته ابن الله نه دی ویلي، بلکې نیک انسانو هغه بندگی شروع کړه. نو ایسته دوی په کفر او شرک واقع شو. او هغه خلق چې کافر شوي دي په هغه عبادت د پیریانو باندې، نو هغوی هم څه الله اولادونه نه ګڼله او نه هغو ته نسبتونه کول. نو د دې وجې نه مذاهب اربعه چې مشهور امامان دي، مجتهدین دي، که هغه امام ابو حنیفه رحمه الله دی، که امام مالک رحمه الله دی، که امام شافعی رحمه الله دی، که امام احمد ابن حنبل رحمه الله دی، دا ټول امامان په دې باب کې حکم هغه په داسې سړي باندې چې دا عقیده وي نو د مرتد هغه حکم کوي. وایي ځکه څوک چې د الله سره شریک جوړ کړي، شرک وکړي، نو دی مرتد دی. نو د دې وجې نه د دې په کفر کې شک نشته. دا کفري عقیده ده چې یو سړی الله ته لوڼې ثابتوي او زامن ثابتوي او دارنګه
د ملائکو نسبت کوي الله ته چې دا د هغې لوڼې دي، او دارنګه د عزیرو د بعضې انبیاو نسبتونه الله ته کوي چې دا د هغو اولاد دی او بچي دی، نو دی په کفر کې ارتداد کې هېڅ شک نشته. دغه شانته که څوک د انبیاو عبادت کوي او یا انبیاو صالحینو نه مدد غواړي، استغاثه غواړي او هغوی ته را مدد شویل غواړي او د هغوی د قبرونو نه طوافونه کوي، نو ورونو د هغو په کفر او شرک شک نشته. دا خبره چې کله عبدالله نام یې وکړه دې ملګري، نو په دې وخت کې عبدالنبي نومولی ملګری ورته وایي چې ولې اولیا څه نه مني، او بیا ورته آیت هم پیش کړي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولې الله نه دی ویلي چې اولیا د الله چې دي هغه داسې خلک دي چې نه په دوی باندې غم راځي او نه په دوی باندې حزن، یعنی په تیر شوي شي باندې اندېښنه نه کوي او په راتلونکي شي باندې خفګان نه ښکاره کوي. نو دې د وجې نه وایت نه مني څه. لکه نن سبا اوس هم بعضې خلک چې کله ته ورته ووایې چې دغه ولی دی، نیک انسان دی، نو ده ته رامدد شه مه وایه، د قبر نه طواف مه کوه، او دا شرک دی، حرام دی، ناروا ده، او دا بندگی خو یو د الله په کار دی، یو الله ته آواز کول په کار دی ما فوق الاسباب. نو دی به درته وایي ولې ولی نه منې څه، ته کرامت د اولیا نه منې څه، نو ایسته تا ته به دا خبرې کوي. نو عبدالله نامی ملګری هغه ورته وایي چې بلکل مونږ په دې آیت ایمان دی او دا مونږ منو اولیا دا شته، ولایت د اولیاو شته، نو دې کې زمونږ تا سره څه مخالفت نشته، لیکن خبره دا ده چې د دې اولیاو عبادت نشته، د دې اولیاو په قبرونو باندې طواف نشته، دا شرک دی. د دوی په ولایت زمونږ شک نشته، نیکان بندگان به تیر شوي، د الله مخلصین بندگان به، علما به، صالحین به، دعوتګر به، خو د دې دا معنا نه ده چې د هغوی د بندګي وشي، د هغوی د عبادت وشي، د هغوی د قبرونو نه د طوافونه وشي. مونږ خو د دغه شي مخالف یو او د دې شي انکار کوو چې عبادت کول د الله جل شانه سره د نورو مخلوقاتو دا شرک دی، او الله مونږ د شرک نه منع کړي، او شرک اکبر الکبائر په ټولو ګناهونو کې لویه ګناه هغه شرک ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایلی دي اجتنبوا السبع الموبقات، د و مهلکو ګناهونو نه ځان بچ کړئ چې یو د هغو نه هغه عمده ګناه مهلک هلاکت کوونکې ګناه الشرک بالله، د الله سره بل څوک شریکول او د الله په بندګۍ کې بل چاله برخه ورکول، بل چاله حصه ورکول، که هغه نبی وي، که هغه نیک انسان وي، که هغه پیر وي، که هغه قبر وي، که هغه ونه وي، بوټی وي، چې ته بندګي د هغه شروع کړي، نو د الله سره ته شرک وکړه او دا لویه ګناه ده. الله سبحانه وتعالی مونږ د دې نه منع کړي. په قرآن کې ګڼ شمېر آیتونه دي په دې باب، احادیث د پیغمبر علیه السلام دي په دې هکله باندې، او پاتې شو کرامت د ولی د دې نه څوک انکار نه کوي، او که انکار کوي هغه به بدعتي وي، د دین نه ناخبر وي، ځکه زمونږ دین د وسطیت دین دی، زمونږ په دین کې هدایت دی، زمونږ په دین کې حقانیت دی، زمونږ په دین کې هغه چې قرآن کریم مونږ ته بیان کړي دي، الله مونږ ته په کتاب کې ذکر کړي دي، په هغه زمونږ ایمان دی، او پیغمبر علیه السلام چې په احادیثو کې ذکر کړي دي او بیان کړي دي په هغه هم زمونږ ایمان دی. نو مونږ په دې باب باندې کرامت د ولی منو او ولایت د ولی منو، اما هغه ته مونږ
دا نشو ویلی چې هغه شارع دی او یا د هغه د بندګي وشي یا د هغه د قبر نه د طواف وشي، دا زمونږ او ستاسو عقیده نه ده او نه دا د مسلمان عقیده ده. نو ځکه چا چې دا کلمه ویلي وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو هغه به قرآن مني، هغه به حدیث مني، هغه به اولیاء مني او هغه به قیامت مني او هغه چې لمونځونه کوي او روژه نیسي، نو دغه ټول څیزونه هغه به مني او دا زمونږ مؤمن به دی. نو دی وخت کې عبدالنبي چې کله دا خبرې واورېدې، نو هغه بیا ورته وایي چې شک نشته چې هغه خلک چې د دوی په باره کې قرآن کریم نازله شوی ده، نو هغوی خو داسې انسانان دي او د الله بندگان دي او بیا اولیاء دي او بیا رسولان دي او بیا برگزیده خلق دي، نو د هغو په وجه باندې مونږ د هغو تعظیم کوو، احترام کوو چې دا د الله نازولی دي، دا د الله برگزیده خلق دي. نو عبدالله ورته وایي شک نشته، اولیاء دي، انبیاء دي، صالحین دي، د الله اوچت بندگان دي، خو بیا هم د بندګۍ نه نشي وتلی. مونږ به الله په الوهیت کې پیژنو، پیغمبر به مونږ په رسالت او نبوت کې پیژنو او عام مسلمانان به مونږ د ایمان په رڼا کې پیژنو. نو د دې وجې نه د اهل سنه والجماعه دا عقیده ده چې کومه درجه د الله ده هغه مخلوق ته نشو ورکولی، او کومه درجه چې د پیغمبر علیه السلام دی چې هغه د نبوت او رسالت درجه ده، د بل چاله مونږ نشو ورکولی او نه مونږ پیغمبر د الله درجې ته رسوو، بلکې اهل سنه والجماعه د هر چا درجه مرتبه هغه پیژني او هر حق د حقدار هغه ادا کوي. الله په الوهیت کې پیژني، پیغمبر علیه السلام په نبوت او رسالت کې پیژني او مؤمنان مسلمانان په ایمان او اسلام سره پیژني. نو د دې وجې نه حدیث پاک دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. و یقینا وساک ایمان او خوند ایمان هغه چا چې الله په الوهیت مني، پیغمبر علیه السلام په رسالت او نبوت مني او اسلام خپل دین ګڼي، یقینا د ایمان سکه وکړه او دا مؤمن دی او دا مسلمان دی. نو په دې وخت کې عبدالنبي هغه ورته وایي چې بالکل زمام دا عقیده ده او زمام دقه نظریه ده او زم په دې باندې اعتراف کوم، اقرار کوم، دا د الله سبحانه وتعالی وینا ده او زمون په ایمان دی. نو کله چې عبدالله د خپل ملګري نه دا خبره واورېده، نو بیا ورته وویلې چې کله ستا دا عقیده وي د قرآن په رابطه او دا د عقیده وي د حدیث او د سنت په رابطه، نو په دې کې شک نشته چې پیغمبر هغه نبی دی، رسول دی، معصوم دی او نور انسانان چې دي که هغه اولیاء دي، که هغه صالحین دي، که هغه زبرگان دي او بزرگان دي، که هغه علما دي، مشایخ دي، لیکن معصوم خو نه دي. معصوم خو صرف انبیاء علیهم السلام دي. هغونم داسې خطاګانې لغزشونه شوي دي، خو الله سبحانه وتعالی تنبیه ورکړې ده. اما نورو انسانانو نه که هغه څومره نیکان بزرگان شي، ګناهونه ترې کېږي، خطاګانې ترې کېږي. تر دې صحابه کرام دا زمونږ عقیده ده د اهل سنه والجماعه چې په مجموع کې جنتیان دي، شک نشته پکې، او مغفور لهم دي، ګناهونه ترې شوي، الله ګناهونه یې معاف کړي. ماعز د هغه نه زنا شوې، غامیدیه د هغې نه زنا شوې ده، اما توبه یې ویستې، الله ته تسلیم شوي دي
او د هغه د رجم په باره کې چې پیغمبر علیه السلام کله حد پې جاري که نو خالد ابن ولید او بعضې صحابه ته د هغې وینه والو ته نو هغو څه بدې ردې وویلې. پیغمبر علیه السلام په غصه شو چې تاسو خبر یې دوی داسې الله ته توبه ویستې ده که د مدینې والاو په د اهل مدینه و د دو توبه تقسیم شي لوسعتهم د هغو توبه دومره وسیعه پیمانه ده. نو دې وجې نه معصوم صرف انبیا دي، اما نیکان بزرگان دا خو معصوم نشي کېدلی، ګناهونه ترې کېږي، خطاګانې ترې کېږي. دا باید زمونږ نظریه وي او دا زمونږ عقیده وي. نو دې وجې نه حل او حرمت دا انسان نشي کولی، ملا یې نشي کولی، یو شیخ یې نشي کولی، بلکې هغه به د حل بیان کوي او د حرمت بیان به کوي. یو شی حلالول یو شی حرامول دا نه د امام کار دی، نه د محدث کار دی او نه د مفسر کار دی، نه د یو عالم کار دی، بلکې دا د شارع کار دی چې هغه الله سبحانه وتعالی دی. حتی پیغمبر علیه السلام هم د یو شی د ځانه نشي حلالولی او نه حرامولی شي، بلکې هغه موضح دی، هغه معلم دی، هغه بیانونکی د حلال او د حرام دی. د الله د طرفه په وحی سره نبوت یې ورکړی، رسالت یې ورکړی. نو دې وجې نه دقه عقیده د توحید دی. نو ځکه چا چې لا اله الا الله کلمه ویلې وي نو هغه د الله په یووالي عقیده لري، او چا چې محمد رسول الله کلمه ویلې وي شهادت یې ورکړی نو هغه دقه نظریه او عقیده لري. په دې وخت کې د عبدالنبي ملګری بیا ورته وایي ټیک ده، دې کې شک نشته چې چا دا عقیده وي او هغه موحد دی او چې د دې مد مقابل عقیده ولري هغه مشرک دی. خو ډېر داسې خلک دي چې هغه د اسلام نه وتلي دي، په دې معنی لکه مسیلمه کذاب د پیغمبري دعوه یې کړې وه، او مونږ چې یو مونږ خو دا منو چې محمد رسول الله آخري نبی دی، آخري پیغمبر دی، دې نه وروسته بل نبی نه راځي، په ختم نبوت زمونږ ایمان دی. نو مونږ خو څه د پیغمبري دعوه نه ده کړې او نه مونږ په چا پسې روان یو چې هغه د پیغمبري دعوه کړي، خو زمونږ مینه ده، محبت دی. زمونږ امام، پیشوا، شفیع، شفاعتګر هغه محمد رسول الله دی. نو ځکه مونږ د هغه تعظیم کوو، مونږ د هغه احترام کوو. نو عبدالله نامه یې ورته وایي دې کې شک نشته چې پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی، او قرآن کریم کې راځي چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیغمبر علیه السلام د چا پلار نه دی، او د دې معنا دا نه چې پیغمبر علیه السلام د خلق د ده بچی دي، دې کې شک نشته روحاني پلار هم دی او مونږ د هغه روحاني بچی یو. لیکن په دې حیثیت چې پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی، د انبیاو سلسله په هغه ختمه شوې، او خپله هم ویلي دي چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه د انبیاو وروستی کس یم، زما نه به وروسته بل نبی نه راځي، ولا فخر لی، په دې زه فخر نه کوم. او که یو کس د ختم نبوت عقیده نه لري د هغه په کفر کې هم شک نشته. نو دې وجې نه پیغمبر علیه السلام آخري نبی دی، آخري پیغمبر دی، دې نه وروسته بل نبی او پیغمبر نه راځي. خو د دې دا معنا نه ده چې ته د پیغمبر علیه السلام احترام کوې، تعظیم کوې او د خپل درجې او مرتبې نه ایسته اوچت کې او د الله درجه ورکې. نو په دې سره ته د خپل پیغمبر بېادبي کوي او د هغه بې احترامي کوي. الله سبحانه وتعالی په سورة الحجرات کې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، د الله نه به نه مخکې کېږي، دا شانته د پیغمبر علیه السلام نه به نه مخکې کېږي. کوم حق چې د الله دی
هغه حق به ته منې ادا کوې به او کوم حق چې د محمد رسول الله دی هغه به ادا کوې منې به او خپله خبره او خپله عقیده هغه عقیده مه جوړوه چې کوم د رسول الله عقیده نه او خپله وینا او خپله رایه د الله د وینا او د محمد رسول الله د وینا نه مخته کوي دا خو بې ادبي ده ادب دا دی چې پیغمبر علیه السلام په نبوت کې ومني په رسالت کې ومني په هغه درجه کې ومني چې کومه درجه الله ورکړي او کومه مرتبه هغه الله ورکړي په هغه درجه او مرتبه کې وپېژني دقه ادب دی دقه احترام دی نو ځکه د پیغمبر علیه السلام په رابطه کې علما کرام وایي چې چا دا کلمه ویلې ده چې محمد رسول الله نو داغه طاعت به کوي او داغه تابعداري به کوي په هغه څه کې چې هغه امر کړی هغه خبر ورکړی طاعته فيما امر نو ته به طاعت کوي په هغه کارو کې چې هغه امر کړی به عملي کوي نو نه به افراط کوي نه به تفرید لکه یهودو نصاراو چې دغه افراط او تفرید کاوه نو دې وجې نه دا خبرې چې کله عبدالله ملګري د مقابل عبدالنبي ملګري ته وکړې نو هغه په دې باندې قانع شو او بیا دا خبرې وکړه چې بالکل دا ستا خبرې صحیح دي حق دي مدللې دي لیکن ما سره یو سوال دی هغه سوال دا دی چې بني اسرائیل دا یو قوم تیر شوی امت تیر شوی نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان چې صحابه کوم د خلکو چې بني اسرائیل موسی علیه السلام نه دا غوښتنه او طلب کړی نو زمونږ د پیغمبر نه هم یو طلب غوښتنه کړې وه چې ان یجعل لهم ذات انوات چې دوی دپاره هم داسې څه تعین وکړي او یوه ونه انتخاب کړي او هغه باندې دوی تبرک حاصله کړي نو هغوی لکه څنګه چې په دې غوښتنه نه و کافر شوي دارنګه د پیغمبر علیه السلام ملګري هم په دې مطالبې سره نه و کافر کړي په دې کې ته څه وایې عبدالله نامې چې دا سوال واورېده او تپوس یې وکړه د په جواب کې ورته وویلې ټیک ده بني اسرائیل او هغه خلکو چې د پیغمبر علیه السلام نه مطالبه کړې وه نو دې کې شک نشته که چیرته دغه طلب پیغمبر علیه السلام ورته منسوب کړی یا منظور کړی نو بیا خو دویم د ایمان نه خلاصېدله خو پیغمبر علیه السلام د هغو غوښتنو ته جواب ونه که او نه مثبت رایه ورته ورکړله نو ځکه هغوی په دې کار سره نه دي مرتکب شوي نه دي مجرمان شوي اما بني اسرائیل هغه موسی علیه السلام طلب ونه منه او نه ورته هغه مطالبه منظوره کړه نو هغوی هم څه د اسلام نه پې نه دي وتي لکه څنګه چې هغوی د اسلام نه نه ووتي نو دغه صحابه کرام هم په دې مطالبې سره چې اجعل لنا ذات انوات د اسلام نه نه دي وتلي الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو لره ښایسته عقیده د توحید په دې باندې مرګ او ژوند نصیب کړي او د شرک او بدعاتو خرافاتو د دې نه د الله موږ او تاسو وساتي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد